د رحمان بابا د یو شعر تصوفي معنا. ما راجمع کړه د کلي ماشومان ټول، بیا مې بوتلل و کوڅې ته د جانان ټول. سلامونه درنو دوستانو، یو ځل بیا درته زه سید ادریس سادات د رحمان بابا د خپرونو په لړۍ کې هرکلی وایم. نن مې درته د رحمان بابا یو بل شعر راوړی دی. دغه شعر هم لکه د نورو شعرونو په څیر ظاهرا د عشقي دردونو، فراق او هجرت کیسه کوي، مګر د تصوف له اړخه د رحمان بابا د ټول شعري سبک په شان دا شعر هم ژورې تصوفي او عرفاني معناوې لري. راځئ د بیت تصوفي معنات کوو. ما را جمع کړه د کلي ماشومان ټول، بیا مې بوتلل و کوڅې ته د جانان ټول. ظاهري معنا د دې شعر په ظاهري معنا کې شاعر ویلی دی چې ما د کلي ټول واړه ماشومان را جمع کړه یا مې را ټول کړل او بیا مې هغوی ټول د جانان کوڅې ته بوتلل. دا یو عاشقانه چل ول او فریب ښکاري چې هدف د جانان د لیدلو پلمه پیدا کوي او خپل هجران په وصال بدلوي. دلته شاعر واړه واړه ماشومان را ټول کړي دي او د خپل محبوبې د کوڅې پر لور یې روان کړي دي. د دې شعر تصوفي معنا بیا داسې راځي چې په دې شعر کې ماشوم د نفس پر ځای راغلی دی او نفس ته یې د ماشوم تشبیه ورکړې ده، او دا ځکه چې نفس په خپلو ښو او بدو لکه د ماشومانو په څیر نه پوهیږي او ماشوم هم تر ډیره حده په خپلو ښو او بدو نه پوهیږي. دلته سالک د خپل کلي ټول هغه اشخاص راغونډ کړي دي چې په غلطو لارو د نفس په غوښتنه روان شوي دي او د هیڅ چا هم نه مني. مګر رحمان بابا د خپل اعلی شعر په جادویي الفاظو سره په هر دور کې دغه خلک له غلطو لارو راګرځولي دي او د حق پر لارې سیده کړي دي. لکه څنګه چې په دغه بیت کې ویلی دی رحمان بابا چې ما را جمع کړه د کلي ماشومان ټول، نو دلته د جانان له کوڅې څخه مطلب د حق تعالی دروازه ده، او سالک دلته وایي چې ما را جمع کړه د کلي ماشومان ټول، بیا مې بوتلل و کوڅې ته د جانان ټول. دلته د جانان له کوڅې څخه مطلب د حق تعالی دروازه ده، او سالک دلته وایي چې ما هغه نفسونه ټول راغونډ کړل چې په غلطه لار روان وو او دوی ټول مې د حق پر لور روان کړل. دلته د جانان نسبت د بادشاهانو بادشاه الله جل جلاله ته شوی دی. په بل بیت کې بیا داسې وایي: د جرګې خبره یار قبوله نه کړه، په ژړا مې ورته څیرې کړ ګریوان ټول. د دې بیت ظاهري معنا یار یې د منځګړیتوب یا پخلا کېدو جرګه ونه منله. د مجنون وارث عاشق په دې سره په ویر او واویلا سر شو او خپل ګریوان یې وشکاوه. د دې شعر تصوفي معنا بیا داسې ده چې دلته رحمان بابا له خپل یار یعنی الله جل جلاله څخه غوښتي دي ترڅو له ده سره ملاقات وکړي، مګر الله تعالی یې غوښتنه نه ده منلې او ده هم لکه د لیونیو عاشقانو په څیر په ژړا خپل ګریوان شکولی دی. دا چې په تصوف کې انګلیسي، عربي او فارسي لغتونه خپل معناوې لري، نو دلته رحمان بابا هم خپل پښتو له چا څخه کمه نه مني او جرګی په تصوف کې لیده کاته بللی دي چې دا د رحمان بابا د پښتو سره د مینې یوه غوره نمونه ده او پښتو ته د خدمت یو ستر مثال یې هم دی. په بل بیت کې بیا وایي: بېنوا چې له دره را رخصت کړم، په خندا مې شول د کلي رقیبان ټول. د دې شعر ظاهري معنا بیا داسې ده: هر کله چې په زړه زخمي عاشق د خپلې معشوقې له دره ناامیده را رخصت شو، نو د ټول کلي رقیبان ورپورې وخندل او دې ځان ته ډېر زیات خجالته شو. د دې شعر تصوفي معنا به داسې وکړو چې له بېنوا څخه په دې شعر کې مطلب د الله جل جلاله له درباره ظاهري ناامیدي ده، او په دې شعر کې سالک د الله تعالی له درباره په دې ناهیلی شوی دی چې الله تعالی ورسره ملاقات ونه کړ، نو ځکه عبدالرحمان بابا ناامیده د الله تعالی له درباره را روان شو. او په دوهمه مصره کې وایي چې په خندا مې شول د کلي رقیبان ټول. دلته له رقیبانو څخه مقصد د دنیا د لذتونو پیروان دي چې د دنیا په خوندونو کې ډوب دي. دوی چې هر کله رحمان بابا ولید چې امید یې پوره نه شو، نو ورپورې وخندل. دا کټ مټ همداسې ده لکه نن سبا چې صوفي ږیره پرېږدي او یا هم بل داسې ښه کار وکړي، نو د لانجې پر وخت ورته تر ټولو مخکې زموږ افغانان دغه ږیره یادوي او ږیرې ته یې ښکنځل کوي. همداسې ځینې خلک په مولویانو او شیخانو پسې خبرې کوي، او بعضې خو چې د صوفیانو د کراماتو کیسې واوري نو په فیسبوک کې غوغا جوړه کړې وي او په هغه ورځ دا موضوع د فیسبوک یو مهم بحث ګرځېدلی وي. دا کړنې په افغانستان کې په جمهوریت کې ډېرې زیاتې وي، خو اوس شکر یو څه حل شوي دي. په جمهوریت کې زموږ ننګرهار کې به چې یو دیني او روحاني شخصیت پیدا شو، نو د ټولې ټولنې ښکار به وګرځېد.
او ټولو به دومره د شیخ بچباز او احمق په نوم دومره ونازاوه چې اخر به یې ګیره کله کړه او د دغه ثواب څخه به محروم شو. په هر بیت د رحمان بابا ډېرې خبرې کیږي، خو فکر کوم د دې بیت په معنا به همدومره کافي وي او انشاءالله تاسې به یې په تصوفي معنا ښه پوهېدلي یاست. په بل بیت کې بیا وایي چې شوم بې دمه دم په ما کې پاتې نشو. شوم بې دمه دم په ما کې پاتې نشو، اندامونه رانه ونیول خفګان ټول. ظاهري معنا خو ښکاره د سیده تصوفي معنا ته ځو. په تصوفي معنا کې دا د فنا فی الله حالت دی چې وجود او هستی د معشوق په مینه او محبت کې خاورې شي او د انسان هستی په نیستۍ کې بدله شي. رحمان بابا هم دلته وایي چې شوم بې دمه دم په ما کې پاتې نشو، او مطلب زه د الله تعالی په عشق کې دومره غرق شوم چې نور راکې هیڅ دم پاتې نشو، اندامونه رانه ونیول خفګان ټول. په دې مسره کې اندامونه خفګان نیول په دې معنا راغلي دي چې صوفي ته الله تعالی خپل دیدن نه دی ورکړی، نو صوفي خفه دی او وایي چې د ډېرو غوښتنو د لاسه نور دم نه دی راپاته او ثبوت یې زما د وجود دننه پټ عذاب دی چې هره ورځ یې ګورم. تر دې وروسته بیا وایي چې په غزل مې ګوتې پورې کړې له غمه، په شعرونو کې مې ولیکو بیان ټول. دلته هم صوفي شاعر وایي چې د یار یعنی الله جل جلاله د دیدن په غم کې مې د غزل نړۍ ته راودانګل تر څو په دې غزلونو کې خپل درد بیان کړم. تر دې وروسته په آخري بیت کې بیا شاعر لیکلی دي چې زه رحمان به یم ژوندی او یا به مړ یم. راسره واورئ. زه رحمان به یم ژوندی او یا به مړ یم، دا دیوان به زما ګوري عاشقان ټول. په دې بیت داسې تصوفي معنا راغلې ده چې رحمان بابا وایي زه که مړ یم یا ژوندی یم، زما اشعار بیتونه او دیوان به ټول عاشقان صوفیان او عالمان اوري او دیوان به مې ګوري. په دې بیتونو کې د ځینو تصوفي کلماتو معناوې داسې راغلي دي: ماشومان مطلب نفسونه، کوڅه د جانان د الله تعالی درګاه، ژړا د روح فریاد، رقیبان دنیا پرستان، خفګان د الله تعالی په فراق کې خفګان، شعرونه د روحاني حقایقو ژبه. رحمان بابا د مغلي بادشاه شاهجهان خان تر وخته پورې ژوندی و او په کال 1928 کې خپل سپېڅلی روح د حق پر لور والود او په خپلې لیونۍ مینه کې کامیاب شو. روح یې ښاد، یاد یې تلپاتې. ما را جمع کړه د کلي ماشومان ټول، بیا مې بوتلل و کوڅې ته د جانان ټول. د جرګې خبره یار قبوله نه کړه، په ژړا مې ورته څیرې کړ ګریوان ټول. او بېنوا چې له دره را رخصت کړم، په خندا مې شول د کلي رقیبان ټول. شوم بې دمه دم په ما کې پاتې نشو، اندامونه رانه ونیول خفګان ټول. په غزل مې ګوتې پورې کړې له غمه، په شعرونو کې مې ولیکه بیان ټول. زه رحمان به یم ژوندی او یا به مړ یم، دا دیوان به زما ګوري عاشقان ټول.